السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د جاواسکرپټ د کلاس 50مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو ارې اف ابجیکټس باندې خبرې کوو. نو زه مخکې تاسو به کتل چې موږ کله غوښتل یو ارې واخلو نو موږ به یو ویریبل اخیسته. دا غن ورسره به موږ دا قوسونه چې ور دي کې چې موږ کوم ویلیو سٹور کول نو هغه به موږ سره یو ارې و. اوس کچیرته موږ همدغه ارې ته راشو په دې کې موږ ابجیکټس واخلو په دې ډول نو دې ته ویل کېږي ارې اف ابجیکټس، یعنی په دې ارې کې چې موږ سره موجود دي هغه ابجیکټس دي. دلته چې ګورو موږ ابجیکټ اخیسته پکې HTML موږ سره پراپرټي ده او په دې کې موږ 90 ویلیو اساین کړي. PHP موږ سره پراپرټي ده په دې کې 80 ویلیو سٹور شوی. جاواسکرپټ هم په دې طریقې سره ده. نو دې ته ویل کېږي ارې اف ابجیکټس، یعنی کله چې موږ غواړو نو د یو ابجیکټس ارې جوړ کړو نو هغه موږ کولی شو په اسانۍ سره جوړ کړو، بیا تر هغه څخه کار واخلو. نو زه ایډیټر ته عملاً پر همدې باندې کار کوو چې دا موږ څنګه جوړولی شو، د دې ویلیو څنګه موږ ګټ کولی شو، له هغه څخه کار اخیستلی شو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوډ مې اخیستی، د هغه څخه علاوه موږ سره د سکرپټ ټیګ دی چې په دې کې به موږ خپل جاواسکرپټ کوډ کوو. نو راځو یو ویریبل اخلم د سټوډنټ په نوم باندې او په دې ویریبل کې زه یو ارې اخلم. دا موږ سره ساده یو ارې ده. اوس غواړو په دې کې موږ ابجیکټس واخلو، د هغه لپاره بل تر راشو موږ دننه ابجیکټس واخلو. د ابجیکټ اخیستلو لپاره موږ سره چې کوم قوسونه دي هغه دا یو دي. کله چې موږ دا واخلو نو مطلب دلته موږ یو ابجیکټ اخیستی دی. اوس چې کله راشو په دې کې زه ویلیوز اچوم نو تاسو ته پته ده که تاسو زموږ دوه ویډیوګانې مخکینی کتلې چې موږ ابجیکټس کې ویلیوز څنګه ورچو نو تاسو پوهیږئ. که مو نه وي کتلی نو هغه تاسو وګورئ. نو زه راځم ورته وایم چې د سټوډنټ نیم به وي، دا موږ سره پراپرټي شو. په دې کې دننه به موږ د سټوډنټ نیم ورکو چې احمد. د هغې نه علاوه کامه ورکو، بله پراپرټي اخلو. مثال دې کې به موږ سره ایج وي، د دې سټوډنټ ایج به وي چې هغه 18 دی. او همداسې موږ سره به د دې سټوډنټ چې دی هغه به اډرس وي موږ سره چې د دې مثال کابل دی. اوس راځم بل ابجیکټ اخلم نو دلته به زه کاما اچوم او راځم بیا هم قوسونه اچوم او وایم چې نیم د دې چې کوم نوم دی هغه کریم دی او د دې چې کوم موږ سره ایج دی هغه موږ سره 20 دی او د دې چې کوم موږ سره اډرس دی هغه موږ سره جلال آباد دی. همدا ډول بل ابجیکټ اخلو نو کاما اچو، انټر، بیا هم قوسونه اچو. د دې سټوډنټ نیم چې دی موږ سره محمود دی او د دې چې موږ سره کوم ایج دی هغه 30 دی او د دې چې کوم موږ سره اډرس دی هغه لغمان دی. نو تاسو ګورئ موږ درې ابجیکټ واخیسته په دې ارې کې. که چېرته زه اوس راشم او دلته ولیکم چې console.log او په دې کې چې موږ سره د سټوډنټ چې کوم ویلیوز دی هغه پرنټ شي په کنسول کې. سیو کړم، راشم براوزر ته، براوزر ډیلوډ کړم، که رائټ کلیک انسپیکټ ته راشو، انسپیکټ کې کنسول ته راشو نو دلته تاسو ګورئ چې موږ سره ارې ده او په دې ارې کې موږ سره 3 ویلیوز دي. کله چې دا خلاص کړم نو تاسو ګورئ چې دا موږ سره ابجیکټس دی او هر یو ځانګړی یو انډیکس نمبر هم لري. لومړنی ابجیکټ په 0 انډیکس دی، دویم ابجیکټ په 1 انډیکس دی او دریم ابجیکټ موږ سره په 2 انډیکس دی. همدغه ابجیکټس چې کله موږ خلاص کړو نو تاسو ګورئ چې په دې کې موږ سره پراپرټي د اډرس دا موږ سره چون د الفبا په تور ترتیبیږي نو اډرس سره راغلی دی، ورپسې بیا ایج دی، ورپسې نن دی. نو په دې ډول موږ کولی شو ارې کې دننه ابجیکټس واخلو او له هغه څخه کار واخلو. اوس که چېرته موږ غواړو دغه ابجیکټ ویلیوز پرنټ کړو د هغه لپاره موږ څنګه کولی شو. مثال زه راځم دلته ورته لیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته وایم چې ما سره د سټوډنټ چې کوم ارې ده په دې کې موږ سره چې کوم په 0 نمبر دی او یا چې زه دا سټوډنټ پرنټ کم نو ګورو چې دلته موږ سره څه پرنټ کیږي. صرف سټوډنټ پرنټ کول غواړم نو چې کله زه ریلوډ کوم تاسو ګل ته موږ سره صرف ابجیکټ 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 پرنټ شو. موږ مخکې ویل چې موږ ډایرکټ نشو کولای ابجیکټ اکسس کړو، د هغه لپاره موږ سره میتھډ دی چې موږ څنګه کولی شو د هغه ویلیوز راواخلو پرنټ کړو. اوس که چېرته زه غواړم چې د لومړنی چې موږ سره احمد نوم دی دا پرنټ کړم نو د هغه لپاره تاسو ګورئ موږ سره ارې ده. نو د ارې لپاره چون مون غواړو دی ویلیو پرنټ کو لومړی به د ارې نوم لیکو. اوس دلته به دی ابجیکټ انډیکس ورکو چې دا ابجیکټ مون سره په کوم انډیکس دی نو هغه مون سره په 0 انډیکس دی. دلته په قوسونه اچو دلته ورته 0 لیکو. اوس په دې 0 کې مون سره چې پرو دا ابجیکټ دی، په دې ابجیکټ مون چې ترلاسه کول ورډ نیم نو د هغه لپاره به مون چې کو د ابجیکټ چې پراپرټي ترلاسه کو ټکی اچو او بیا د پراپرټي نوم لیکو. کله چې دا ولیکو سیو کړو او راشو ریلوډ باندې کلیک کړو نو تاسو ګورئ د مون سره احمد پرنټ شو. څنګه پرنټ شو بیا درلوم مونږ دلته ولیکو د ارې نیم
نو دلته موږ سره څه شو د ارې دا نوم شو ارې کې دنه موږ سره چې دی په 0 انډکس باندې موږ سره یو آبجیکټ موجود دی او دغه آبجیکټ موږ سره پراپرټي د نیم په نوم باندې چې کله ما هغه پرنټ کړو دلته ما سره څه پرنټ شو احمد پرنټ شو اوس که چیرته زه راشم دلته او کنکټینیشن ولګوم فاصله ورکړم فاصله نور څه بیا راشم کنکټینیشن ولګوم او دلته ورته وایم چې بیا هم ما سره سټوډنټ کې په 1 انډکس باندې چې کوم نیم دی هغه پرنټ کا سیو کړم او راشم ریلوډ کلیک کړم نو تاسو ګوره کریم پرنټ شو موږ سره ځکه چې دلته موږ ویل سټوډنټ کې په 1 انډکس باندې موږ سره سیکنډ آبجیکټ دی په سیکنډ آبجیکټ نیم چې دی موږ سره کریم ده همدا مونږ کولای شو د لوپ واسطه هم تر سره کړو چې ټول ویلیوز ورډ چې پرنټ کړو هغه مونږ کولای شو د لوپ واسطه په اسانه سره تر سره کړو نو دا هغه لپاره مونږ لیکو مثال فار لوپ ته او ته وایي چې مونږ سره یو ویریبل د پکار ده د آی په نوم باندې او دا مونږ سره ایکوال ټو 0 ده لکه نو وروسته مونږ سره چې کوم آی ده دا چې کوچنی وي د سټوډنټ ډاټ لینت نه لینت مطلب د دې سټوډنټ کې چې موږ سره څونه ویلیوز دي نو هغه وخت به موږ سره شي ارې به موږ سره پلس پلس شي دا شیان که تاسو پرې نه پوهیږئ مطلب تاسو مخکینی ویډیوګانې نه دي کتلې تاسو چې هغه وګورئ نو په دې ټولو شیانو به تاسو ښه پوه شئ نو اوس زه راځم ورته لیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ورته وایم چې په دې کې موږ سره د سټوډنټ په نوم چې کوم ارې ده د هغه پرنټ کا او په دې کې چې کوم انډکس راځي هغه د لوپ واسطه راځي او هغه کوم ځکه راځي د آی د لار نه راځي او په دې کې بیا چې کوم ویلیوز راځي هغه کې موږ سره نیم پراپرټي پرنټ کړه سیو او همدا ډول دلته ورته بیا هم لګوم ترڅو هر ځل چې زموږ ورو پوره کیږي هغه دې بیرته سره شي نو زه شو سیو کړم او راشم ریلوډ باندې دلته کلیک کړم نو تاسو ګورئ احمد هم موږ سره پرنټ شو کریم هم موږ سره پرنټ شو محمود هم پرنټ شو دا څنګه پرنټ شو دا ځکه چې موږ دلته د لوپ نه کار واخیسته او دلته موږ ویل تر څو چې آی کوچنی وي د سټوډنټ ډاټ لین څخه یعنی د سټوډنټ چې کوم موږ سره سټوډنټ کې دنه چې کوم ډیټا ده د هغه لین دلته موږ سره لین 3 ده نو دا به 3 ځله چلیږي هر ځل دلته موږ سره شی بدلیږي انډکس بدلیږي لومړی به 0 چلیږي 0 کې به نیم پرنټ کیږي نیم کې موږ سره احمد دی بیا به 1 چلیږي 1 کې به نیم پرنټ کیږي 1 کې نیم موږ سره کریم دی بیا به 2 چلیږي 2 کې به موږ سره محمود دی نو هغه پرنټ کیږي همداسې کوم دا نور ویلیوز پرنټ کول غواړو هغه هم مونږ کولای شو نو د هغه لپاره راځم کنکټینیشن څخه کار اخلو دلته ورته وایم چې د هر ویلیو تر منځ کا د منفي علامه ورکوه کنکټینیشن لګو او ورته وایم چې بیا هم ما سره سټوډنټ کې او سټوډنټ کې په مثال ار انډکس کې چې راځي هغه به موږ د لوپ واسطه راولو او په دې کې موږ سره ایج پرنټ کا بیا کنکټینیشن علامه ورکو سیو او شکل راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو تاسو ګورئ چې د هغه سره د هغه عمرونه هم پرنټ شو که تاسو غواړئ تاسو کولای شئ د اډرس هم په دې طریقې سره پرنټ کړئ نو دې تویل کیږي ارې اف ابجیکټس یعنی د ابجیکټونو ارې کله چې موږ یو ارې کې دنه ابجیکټس واخلو هغه تویل کیږي ارې اف ابجیکټس دا شیان چې کله بیا تاسو مخکې پروګرامونو کې کار کوئ نو د تاسو ډیر زیات په درد خوړل کیږي او ډیر کې د شي پروژیکټ تاسو ته مخې ته هم درشي نو تاسو باید په دې پوه اوسئ چې کله موږ سره په ارې کې ابجیکټ موجود دی هغه موږ څنګه اکسس کولای شو له هغه سره څنګه کار اخیستلی شو په دې هیله چې پر موضوع پوه شئ اوسئ که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي څه وړاندیز وي تاسو کولای شئ ماته کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان